دا سړی غیر مسلمه دی، عیسائی دی. هسې دې ګیره ته وګورئ که نه، خلک د شیخ ادریس په نوم پېژني. دې کتاب کې دی وایي دا غیر مسلمه دی او عیسائی دی. څه ناشنا خبره نه ده. تاسو دا ګیرې ته وګورئ، دې پټکي ته وګورئ او دی پې د کفر فتوا لګوئ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ما محترم مسلمانانو ورونو، د پنځ پیریانو یو کم عقل انسان چې په بلال نوم باندې یادېږي، اولنا صرف بلالو یو څو کلیپونه وکړل. د هغې نه بعد استاد محترم ترجمان علماء دیوبند سره مناظره وکړه. د هغې نه بعد مناظر اسلام شو او مفتی صاحب شو. هغه بلال صاحب یو کلیپ کړی دی، خبرې خو ډېرې کړي دي، خو د هغې خاص بنیادي خبرو په حوالې به لږ خبره کوم انشاءالله. زما دا اوسنی کلیپ هغه ملګري چې د اشاعت التوحید والسنه د پنځپیر د علماو سره تعلق ساتي او هغه پکې نیکان او سنجیده او بااخلاق وي، تاسو خفه نشئ. دا د بلال د جواب په صورت کې ستاسو ذهن کې دا را نشي چې دې سړي خو مخکې داسې کلیپ چرته نه دی کړي. اول ځل کوم خو د بلال د کلیپ د جواب په صورت کې چې ذهن کې مو دا را نشي که مثال تاسو باندې خبرې زما رستو کمې کوم بدې ولګېدي، نو دا به وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، دا به د هغې مصداق. بلال په دې خپل کلیپ کې ویلي دي زینت المحدثین، فخر ایشیا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ نعمانیہ، شیخ الحدیث جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑ خط. داغی په باره کې دی بلال ډیر زیات اپلت خبرې کړي. شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ د دکان افتتاح کی نداغین بعد وی بسم الله الرحمن الرحیم، بیا وی الحمدللہ، او د الحمدنا بعد بیا اغا پټکټ کړي. اول بسم الله وی، بیا الحمدللہ وی، او بیا پټکټ کړي. دی بلال د مولانا سردار علی صاحب اصلاح الرسوم په نوم د یو کتاب عبارت راخیستې چې هغې کې صرف د پیتې تذکره ده، د بسم الله او د حمد تذکره پکې نه ده. نه په هغې باندې هغوی رد کړي دي چې صرف پیته کټ کول د یو کاروبار د افتتاح دپاره دا طریقه د غیر مسلم عبارت التدال. بیا هلته هغوی ویلي دي چې مثال یو کار ابتدا یو کاروبار ابتدا څوک د حمد او د الله جل شانه د صفت نه دی وکړي، نو ګور هغه ترغیب د دې ورکړی دی د نفسي پته د پیتې د کټ کولو خبره کړي چې صرف پیته کټ کول دا غیر مسلمو طریقه ده. حمد بسم الله په دې باندې هغې رد نه دی کړی چې دا ټول مجموعه شي، او د نیکنامې او د نیکنیتۍ او د تفاول په نسبت باندې کې یو سړي یو پیته کټ کړه، یو پټ یې کټ کړه او د هغې سره بسم الله الحمدلله ووایي، نو په هغې باندې تر اوسه پورې هیڅ چا په مسلمانانو کې د شرک او د کفر فتوا نه ده لګولې. که لګولې وي چې بسم الله الحمدلله او پیته کټ کول شرک کفر د غیر مسلم طریقه، زما چیلنج او دا بلال قبلول. یو خدا دې د کتاب د حوالې جواب. بیا پغې کې دا بلال وی چې شیخ ادریس نه دا شیخ ابلیس ولی وی د غیر مسلمو مشابهت اختیار. مسله دا د غیر مسلمو په مشابهت اختیار اولو کو شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ نعوذ بالله ابلیس ګرځي. بیا زما هم یو څو د الله پاک په کتاب کې تحریف کول دا د یهودو طریقه. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الله رب العالمین د موسی علیہ السلام په بنی اسرائیل دی چې د الله په کتاب کې دی تحریف کار د یهودو. شیخ طیب په سورۃ فاتحه کې تحریف کړ الحمدلله رب العالمین یو، الرحمن دوا، الرحیم درې، مالک یوم الدین څلور، او رب العالمین پنځه، وې دین ثابت شو پنځ پیر. شیخ طیب تحریف کړی دی، یهود تحریف کوي. که دغه صغرا کبرا ته جنګي او نتیجه روباسي چې شیخ ادریس صاحب نعوذ بالله ابلیس شو، نو زه ویم چې شیخ طیب صاحب تاسو نه ویم دا د بلال فتوا وایي چې بیا شیخ طیب صاحب دا شیخ طیب نشو دا یهودی شو.
دا د يهوديانو بامبل شو ځکه يهوديان تحریف کوي او شیخ طیب تحریف کوي او نبی علیہ السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم شیخ طیب د يهودو مشابهت اختیار کو د دې وجنه شیخ طیب يهودي شو یو دیم شیخ طیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په حدیثو کې تحریف کوي وای سبحان کی 15 حروف او بحمده کی 15 حروف د بخاری شریف اخیرانی حدیث ته ثابتي 5 پیر د نبی علیہ السلام په حدیثو کې تحریف کول دا د گمراهانو خلقو کار دی او په دې مسله کې شیخ طیب گمراه دی او د تحریف په مسله کې مشابهت د يهوديانو سره کې شیخ طیب دی يهودي شو یو خدای والا شیخ طیب دی يهودي شو دیم مسله شیخ طاہر سے کوئی سماع محتاج شرک ہے داد شیخ طاہر سے کتاب دی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچپیری حیات و خدمات او میاں محمد الیاس سے کتاب مصنف دی شیخ طاہر سے وہی سماع محتاج شرک ہے سید الرحمن سے وہی اگے والا پسفہ نمبر 180 کی دا مجموعہ برزخی غمی و خوشی کی زندگی زتا تخیم چل نتیجہ خلق سنگر و باسی دلته دی وی چې سماع موتا د صحابو په منځ کې اختلافي را روانه دی وی چې صحابه په سماع موتا کې اختلاف دي یو جانب صحابه وی اوري بل جانب وی نوري دی وی سماع موتا شرک دي د دوه نتیجه رااله سماع موتا شرک شو صحابه نعوذ بالله مشرکان شو د صحابو توهین او بی ادبی وکړه صحابو ته نعوذ بالله کافر وي صحابو ته مشرکان یو کم سڑے چه دا صحابو توہین او بی ادبی کئی نو زنوے نتیجہ دا کتاب داوی دا شیخ سید الرحمن سے دی وہی جو دیوث اور بے غیرت ہوتا ہے اس پر جنت حرام ہے کائنات میں سب سے بڑا دیوث اور بے غیرت وہ ہے جو صحابہ کرام و خلفۂ راشدین کو بری نسبت کرتے ہیں وہی کم سڑے چه صحابو تا غلط نسبت کئی داوی دیوث تھی او داوی بے غیرت تری نتیجہ دار وطن شیخ سید الرحمن سے وہی کہ شیخ طاہر سے دیوث تھی شیخ طاہر سے بے غیرت ہے زنوے امداد بلال نتیجہ ہوئی سنگ چیز تد شیخ ادریس سے دامت برکاتم مبارک وچ دا ابلیس تھی شیخ سید الرحمن سے وہی کہ شیخ طاہر سے دیوث تھی او بے غیرت ہے دار دو والا دو دی شولی او دی شیخ طیب سے شوبل دی شیخ طاہر سے دریم شیخ طیب سے پا چکل جنازو شد آغین بعد تعزیت تلار چی لاسونو چتی دعا کی خیزر حیات کوئی پا دعا کی لاسونو چتول دا بدعات تے و چسوک دی دا پار دلیل ثابت دی وی دا زندیق دی شیخ طیب سے چی دا لاسونو چتی دا سر دلیل شد دا کلمی عالم دا شیخ القرآن دی دا خیزر حیات دا فتوی مطابق شیخ طیب سے دا زندیق دی اس دی واقع یو دی دستاد صغرا دا کبرا دا نتیجی دا وجن شیخ طاہر دلالو اگر دیوث او بے غیرت زنویم دا شیخ سید الرحمن سے بھیجا کہ منگو تے احترام لرو منگ دا کفار دا مشران ہم ادب کو غید دا منگ سپک اسپوری نوایو خدا صرف جواب ترکی بترکی مثال دا سی کلیفون اکی دا جبتا بیا جواب کی ملاوی یو دویم شیخ طیب صاحب دی یہودی شو دو شو دریم شیخ طیب صاحب دی زندیق شو دا استا فتوی نتیجہ ورکا ستا اغا فتوہ چی شیخ ادریس صاحب دامت برکاتم پاغی بان ابلیس گرزی پاغا فتوہ باندی ستا شیخ طاہر صاحب او شیخ طیب صاحب دا اسلام دائرین خارج کو گرزی دا او بیاد پا دی کلپ کی اسو خبری کردی دی استاذ محترم تیڑی رسپکی ویلی دا کنزل خبتا سکوئی تاس اغا طریقہ پکار دا چکم دا شیخ طاہر صاحب سرشی ہوا شیخ طاہر صاحب سرشی ہوا دی کتاب کی لکلی دی چی شیخ طاہر صاحب کل دا قرآن کریم درس شروع کو نو د دې خلکو دومره غټه بی ادبی وکړه چې دی په خر باندې سور کو او دلې وی چکر مور نو تاسو هغه طریقه په کار د چې تعلم سړی په دې خر باندې چکر درکې او بلال صاحب پنځ پیرانو تاسو ټول ته وي کچره بلال صاحب د خپل مشر ځان متبع گئی بلال صاحب تم ځان تیار وساته شیخ طاہر صاحب دی استاذ دی کتاب لکلی دی کتاب صفحہ 119 مولانا کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر پوری ثوابی شہر میں پھیرایا بیا تاثر دا طریقہ پکار دے سڑی دل مختور کی پخر دی سور کی او تا پسواد کے پدی غرور کے چکر دے لیکن چھ تو دو نبی ادب ہے چھ مشران دی پدغه طریقو نو تعالی انجام و نتیجہ دا پکار دا
الله جل شانه دې من او تاسو مسلمانان د دې اشرار او د دې اپلتو د پلید جمع اسم تفضیل د دې اپلتو انسانانو د شر نه وساتي. دا کم کلپ چې ما وکړو دا جوابي د بلال او بلال تاتم ویم، شیخ طیب سیب تاته هم ویم، مفتی توصیف سیب تاته ویم، مفتی فدا سیب تاته ویم، هغه سنجیده مشران ته چې دا بلال دا خو استعمالي نو ګوردا یاد وساتي د تب جواب هغه ملاویږي چې کوم موږ ته شریعت حق راکړي. کته صغرا کبرا نتیجه رو باس نو تا ته صغرا کبرا نتیجه موږ هم رو باسو. کبل فرستوي چې زمو مناظره دوباره کوم لکه استاد محترم ته ته ز چیلنج ورکوم نو چې سړی مناظره او کې وی غټي دوباره غ چیلنج چاله نه ورکی. تا د مفتی سے محترم سره مناظره کړ په عبارات باندې، تا زمون په عبارات باندې مناظره کولا راغلی پدی باندې وی چې د علماء دیوبند مشران کفار ثابت کړي نعوذ بالله او واپس چې لړی نو خپل مشران د مسلمانان ثابت نکړي شو. او تا بیا یو وعده کړی و تا ویل چې زو مناظرین بعد د خپل مشرانو په قید عبارات باندې کینم هغه وعده تر اوسه پتا باندې قرض پاتې ده. نو کوم مثال ته سنجیده ستا په جماعت کې زروق سړی وي، یو سم سړی وي، یو علمی سړی وي، یو انسان سړی وي، یو اخلاقی سړی وي او د خپل مشران په ایمان باندې خبره کول شي نو منګه الحمدلله بیا تاسو ته دعوت درکو. امون تاسو هر وخت د خپل اکابر څنګه چې دفاع کړی دا د قشان مون تاسو د اکابر په ایمان باندې هم باغ تیار یو. خو سنجیده مشرب کې نو لیونی بنه کې نو چې 50 پیر رو ګرځيږي لکه دا جهان بے غیرت بشان او بیا را پاسې چې بیا د سره دغه شان مسله ده. الله جل شانه دې موږ مسلمانان د دې اشرار او د دې شیاطین او د دې خناسین او د شر اوساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.